د افغان لوبغاړو دغه دردونکي پیغامونه بریالي سوی د شاپور پروګرام په اړه باندې په خاصه توګه باندې کرکټ مینوال ټول یې ودردولو. الله دې شاپور خان وبخي، الله دې دته جنتونه په نصیب کړي. ټول اوسې د دغه تابوت ته چې ګوري کینو که لکه دا اوس هم چې موږ د دی راګوري نو زړه م لا نه دی منلی تر څو پورې چې د ده هغه جنازه موږ په دغه اوږو باندې راایښي نه وي. والله که په ورور دومره خبر شوی موږ سره ډېر زیات تکلیف تېر کړو. ډېر یو حقیقي معنو کې یو اتلو ما بدې ورځې ښې ورځې اولې ورځې نه تر ننه پورې ټول لیدلې دی. اخري کې هم ډېر تکلیف تېر کړو. په مرض کې افغانستان دپاره ډېر څه وکړه. کرکټ کې ماته یې وویل ټولې وینې سترګو ته درېږي، سنګل به وینې ګونډې به وینې وې. ډېره مننه کوم ټول افغان ملت نه. ډېر دروند دې وستایي، په همدې باندې خوشحاله یو. حقه لار ده، دا دې موږ ټولو ته تسلیت راکړي. جسماً به له موږ سره نه وي خو په خپله زه هر چیرې ځمه که هغه د دنیا هر کونج نو کرکټ د زموږ خدمت وکړه، زه اوس په دې دنیا نشته، الله دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي. د دې اخر وخت کې چې کله ورغلم تقریبا 1 ساعت مو ورسره تېر کړ. په دغه وخت کې مې د کرکټ سره کرکټ داسې ده، کرکټ هغسې ده. انسانان له اوږد سفر ورته اسان دی، باقي به څه ووایم. په دعاګانو کې به یاد ساتو. نور کوي بسم الله. بله لیدونکو ویډیو م سره ولیده چې واقعا سخته ده د لوبغاړو لپاره دغسې نظر څرګندول او د داسې یو چا په اړه باندې چې ډېر کلونه هغوی ورسره وخت تېر کړی وي او یو ځای سره ژوند تېر کړی وي، بیا د یو موخې لپاره د یو هېواد لپاره دوی هلې ځلې کړې وي او بیا دغسې یو ملګری جدا کېږي نو سخته اوسېږي هر افغان ته. دا خو لوبغاړي داسې هغوی ته سخته ده، هر افغان ته سخته ده او لوبغاړي اوس هم دغه خپل نظر څرګندوي او زړه یې دومره نه دی بایللی نو حقه لاره ده او خدای تعالی لخوا امر دی نو منل کېږي به. نو د ویډیو په لیدلو سره او د دغه احساساتي پیغامونو په لیدلو سره ستاسو نظر څه دی په کمنټ کې راسره ولیکئ او ویډیو هم مخکې شریکه کړئ.